په دې قران کریم کې چې څومره سورتونه دي نو یو سورت پکې والضحا هم ده. د والضحا لفظ ډېر ترجمه حضرات مفسرینو کړی دي، خو ډېره خوانناکه ترجمه علامه علوسی کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورې وحی بند شوی و، وحی. نو مخالفینو دا پروپاګاندا وکړه چې د خدای پرې خو مخالف خاره زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غمزده غوندې شو چې یا الله دا دې څه وي. نو دا صورت راغی چې درې مهربانای در باندې کوم او بیا د درې قسمه خلقو به خیال ساتي. په دې صورت کې دا الله د درې مهربانو ذکر دی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او بیا د درې قسمه خلقو ذکر دی چې تبه د دې درې قسمه خلقو خیال ساتي. والضحا اوس خبره د پیغمبر تسلی کوي او دې شفقت او دې مینه ته ګوره. اوس د خدای څخه کار دی قسم خوړل. قسم خو به زه خورم چې ستا تسلی کوم چې کمزور ما بیکار ما چې یقین دې ناراضي کنه جی زه به قسم خورم. نو د خدای څخه کار دی چاته قسم خوړل. الله والضحا قسم دې زما ستا په دې خسته مخ باندې. الله مالوسی کلی ومن الناس من فسر بوجه النبي صلى الله عليه وسلم والليل اذا سجى اي بشار النبي والضحى قسم دي زما ستا په دې خسته مخ باندې. والليل اذا سجى او حبيب زما دې قسم ستا په دې تور زلفي چې په وګو خوري کې تور شپه جوړه کی. ما ودعك ربك وما قلا ما تفريخ نه ما فريخ نه وللآخرة خير لك من الاولى. اخرت تا د پاره ډیر بهتر دی د کم زینا د دنیا. اوس خپکیګه ما ولسوف يعطيك ربك فترضى. زر دې چې هغه شی به درکم چې ته پې راضي کیږي. په کوم شي چې ته راضي کیږي هغه شی به درکم. علما لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو لک سلیری زره پیغمبرانو ته چې کوم اختیارات ملاو هغه ټول پیغمبرانو هغه اختیارات په دنیا کې مستعمل کړ، ختم قومونو له خیره وکړي، تباہ کړه، په سیلابونه رااله، په آفتونه رااله، غرق. مال چې کوم اختیار خدای را کړی ولا سوف يعطيك ربك فترضى. هغه اختیار ما په دنیا کې نه استعمال کړی، ما پټ ساتلې دي. اے پیغمبر یو خبره به داسې منم چې هغه کې به اس چو چرا دي او چې تی وایې به منم. پیغمبر وی دا اختیار ما پټ ساتلې دي او دا به استعمالوم د قیامت په ورځ. استعمالوم به کله د قیامت په ورځ. د خدای در به لګېدلې پیشیانې بکیږي. زبر راوستېشم چې وایا څه زبر دا اختیار پټ راو باسم وایم بچې الله دا تا ما سره وعده کړې و چې هغه اختیار به در کوم چې ته پې راضي کېږي. زه اوس په دې راضي کېږم چې زما یو امتي بم دوزخ ته نه ځي. الله به اعلان وکي چې د امتیان راولي خو چې مسلمان نامي چې څومره ګناونه کړی هم ورته په نیکای بدل کړي او جنت ته بوځي. عقل کار کوي دل عقل بالکل حیران شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت او دې مهرباني ته وګوره او د خدای دې شفقت او مهرباني ته ولا سوف يعطيك ربك فترضى. اوس ګوره الم یجدک یتیما فآوا. اے پیغمبره ته یتیم نه وي او بیا وپاللې چا ته د مور په خېټه وي چې پلار دې وفات شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم چې وفات شو نو د مور په خېټه او بیا ته د شپږو کالو وي چې مور دې وفات شو نو د شپږو کالو په عمر کې یتیم او یسیر دواړه شو. نو الم یجدک یتیما فآوا. ته یتیم نه وي اوس چې ته یتیم وي او چا دې سټیج ته راوستې چې د ټول کائنات بادشاہ جوړ کړي نو ته به هم د یتیم خیال ساتي. تاسو پوه شئ په خبره؟ الم یجدک یتیما نو فآوا. یتیم وي او خدای دلا دومره لوی مقام درکړو اوس به تم د یتیم خیال ساتي. ووجدک ضالا فهدا. د تفصیلات د دین نه ناواقف وي د دین تفصیلات تا ته څه معلومو. فهدا ټول تفصیلات د دین درته وخود. قرآن غوندي کتاب می در نازل ک او د الف نه تر یې پورې می په ارشی پوي کړي. اوس به تم د سکه چې د تفصیلات د دین نه ناواقف وي او ما په پوي کړي
نو تبا هم په تفصیلاتو د دین باندې اوس خلق پوهه ستاکار بمدای ووجدک عائلا فاغنا رب بیا غریب هم وي د روټای درک بدیم نو فاغنا او بیا د روټای درک درته چا پیدا کړو ترې درته سبب جوړ کو او د ابو طالب په کفالت کې ورکړي بیا د 25 کال په عمر کې بی بی خدیجه درته په نکاح کې راوستا چا د مکه لوی تاجر وا ا دې په نکاح کې رااله نو د بی بی خدیجه ټول تجارت چې استا په ملک کې را زما عزیزانو ووجدك عائلا فاغنا فاما اليتيم فلا تقهر ته یتیم او یتیمی دې په خپل لیدل ده خبردار چې په یتیم چرته قهر ونکي او غصه پیو په یتیم قهر کول غصه کول دا د خدای عذاب لا دعوت ورکول یتیم خو پرېږده اسی غریب او خوار داغه د خدای په منځ کې اس پرده نه اس پرده د غریب دل ازاری کول دا الله او داغه په منځ کې اس حائل نه داغه چې د رای راس اسمان ترس رای راس زما عزیزانو په دې اختر کې د یتیمانو خوارانو غریبانو د دې به خاص طور خیال ساتي ګوره اختر یوازې دی نه دی چې ته خپل سکور او خپل بچی او خپل ځان په جوړ دی نه اختر دی نه چې بل په جوړ د بل کور په جوړ نو دا اصل حق دی د مسکین که خیالو کې دی ورځو کې دا سیاسي ډلې اعلانو کې چې سرسایا او سرمنی چې دی هغه پلانې ډلې لور کوي خیال امراغي دي خبردار ستا په پاکستان کې دی وخت کې څومره سیاسي ډلې چې دي څومره دی له سرسایا ورکول یا سرمن ورکول دا تا د خدای ورمید مات ا دې مسکین حق دی ته سیاست چم کېړو لغله ورکي یو سیاسي لیډر خو ته ما سره کېنه یو سیاسي چې ما سره خبرې وکړي او ما پر کې اول به زه سرسایا ورکم او د قربانۍ سرمن بم ورک یو خبر نه یې د جاندار پښنو چا تورو چا مستی لیډرانو په تاسو کې لوبه وکړي لوبه درکې وکړي دا په کولاو غوډونو واوري د سپو تجربه په 15 کال کې ونشوه چې دې سرمایدارو د سپو غوندې تاسو استعمال کړئ او بیا په بنگلي په دروازه کې د سپو غوندې ولاړې څوکیدار دې دننه نه پری قرباني غداغه ذات نه چې د چا دروازه 24 غنټې تا ته کولاو دا زیاده چا دې چې دا تاسو پکې ناس اوس په دې پوېږي چې نن په جمعه الوداع کې تاسو راغلي یې تاسو لڅ ملاو شو دا پوېږي تاسو هغه ځن طلاق سره چې ګرځي خو درته د زوی چپړاسي توبم نه ملاويږي کملاويږي ها شین مرچکه په ټوله روزه کې په 100 روپۍ کیلو مونږ راند شو په شین مرچکی په پټوله روزه دا غټ مرچکی په 80 روپۍ کیلو وکنو سره باټینګنه ګورو پلانې دا د جوکي غوندې شکل چې د بینډای دغه ګور کړت چان نو دنیا کې درته بینډای ملاو نشوي او نشین مرچکه ها او منډي دی ولا سمره والی دي په دې لا شل ورځ خوارای کې تاسو ته پته ده چې نن ورځ تاسو ته سملو نن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صام څنګه دي الفاظ ایمانم و احتساب من صام رمضان ایمانم و احتساب چا چې د رمضان روزي ونیوي نو د رمضان په اخیری ورځ داغه دومره ګناونه معاف شي لکه د سمندر زک چې دی نن تاسو ته دا خطاب ملو د سمندر د زګ عمره ګناونه کنن تاسو کړی و الله ټول درته معاف د شلو ورځو په خوارای کې الله د یولس میاشتو د سمندر عمره ګناه در معاف کړه او د ټول عمر په خوارای کې د زوی چپړاسي توپ درته ملاويږي نه ملاويږي اوس اندازه کوي چې تلل د خان کور ته پکار دی او قتل د خدای کور ته